چاپیریال ساتنې ملي ادارې د شنو ساحو د زیاتوالي په موخه د نیالګیو د روزنې د څېړنیزو فارمونو جوړولو لړۍ پیل کړه. به هدف توسعه فضای سبز و جنگلکاری شهری عملا در قسمت معرفی انواع مقاوم سازگار با تغییر اقلیم در مقابل مقاومت داشتن در مقابل درجه حرارت، بحث سایر خطرات اقلیمی مؤثر خواهد واقع شد و این میتونه در قسمت همونطور که یادآور شد در قسمت توسعه فضای سبز و جنگلکاری شهری متوقف خواهد شد. د چاپیریال ساتنې محترم ادارې لخوا په دوه ولایتونو کې تقریبا د 6 میلیونو افغانیو په بودیجه سره په دوه ولایتونو کې غزنی او بلخ کې تطبیقیږي چې دا پروژه دوه اړخه لري چې یو بخش ساختماني بخش دی او بل زراعتي بخش لري چې ساختماني بخش به په یو میاشت کې ان شاء الله تکمیلېږي او زراعتي بخشونه به د یو کال په موده کې ان شاء الله تکمیل شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له یو خصوصي شرکت سره په بلخ او غزنی ولایتونو کې د نیالګیو روزنې د فارمونو جوړولو تړون لاسلیک کړ او دغه لړۍ پیل کړه چې وروسته به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د هوا او چاپیریال سره مناسب نیالګیو د روزنې فارمونه جوړ شي تر څو په هیواد کې شنې ساحې زیاتې شي او د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو مخنیوی ورسره وشي. چونکه دا پروګرامونه په شل جریبه زموږ کې وي طبیعي خبره ده په شل جریبه زموږ کې چې سړی یو تحقیقاتي فارم جوړوي نو هغه د 15 بوټو دپاره نه وي هغه هلته وي د زرهاو بوټو دپاره چې دا قرارداد هم په همدې بخش کې دی چې په دې ځایونو کې به داسې شنې خونې جوړېږي چې هلته به د دغه تخمونه کرل کېږي هلته به دغه قلمۍ کېښول کېږي ونې به کېښول کېږي د هغې پالنه به کېږي. په دوه ولایتو کې کار باندې شروع شو چې غزنی او مزار شریف ده. کوشش به وکړو دغه تحقیقاتي فارمونه به ټول ولایتو ته ورسوو څو وکولی شو هلته د اقلیم او د سازګارۍ سره اړوند نیالګي هغه ولایتو ته ورکړو چې هغه د افغانستان په سمسورتیا او آبادۍ کې په زرغونتیا کې به انشاءالله مهم رول ولوبوي. د دغه پروژې چې په هر ولایت کې یو څه او د اوبو ذخیره او مختلفو مثمرو او غیر مثمرو نیالګیو تخمونه او قلمچې او د بعض اداري اتاقو ترمیم پکې شامل دی د سولر سیستم او د هر ولایت لپاره د شنو خونو جوړول په دغه پروژه کې شامل دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو وویل چې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په اړه یې ځانګړي پروګرامونه پلي کړي چې تر ډیره ورسره د ځنګلونو د وهلو مخنیوی شوی دی. شنه قطه جوړه ده هغوی د جنګلاتو د حفاظت لپاره شپه او ورځ لګیا دي. الحمدلله جنګلات هم په سل کې نوي محفوظه سوي دي او نور هم د دې لپاره کار روان دی چې احیا د جنګلاتو نور وشي. مسؤلینو همدارنګه وویل چې د مرغانو د ښکار مخنیوی هم کړی دی او په دې برخه کې رغنده فعالیتونه ترسره شوي دي. اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې د ښکار مخه نیول سوې ده. یعنې موږ په لږ وخت مخکې تقریبا د 40,000 حیواناتو مخه نیولې ده. کسان نیول سوي دي هغه ښکاریان هغوی محاکمو ته وړاندې سوي دي. چاته مو اجازه نه درکړې چې څوک د افغانستان دغه ملي شتمني ته نقصان ورسي او ښکار یې کړي. که څه هم افغانستان کې د هوا د ککړتیا او اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د رامنځته کېدو لاملونه ډېر کم دي خو د لویو صنعتي هېوادونو اقلیمي بدلونونو او د هوا ککړتیا په افغانستان ناوړه اغېزې کړي دي.